अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। दोस्तानो अल्लाह ताला दी वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا هاو ټو کیلکولیټ بیټری بیک ټایم ایٹ ہوم. دوستانو تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل کور کې د بیټری هغه ساعتونه محاسبه کوي چې زمونږ واټ مطلب دغه بیټری څو ساعته مونږ ته استفاده شو کولای دغه بیټری نه. څنګه کولای شئ دوستانو چې دغه عملیه په خپل کورونو کې اجرا کړئ. دوستانو اول تاسو نه دا غوښتنه کوم چې دا ویډیو ممس کوئ. ډیر په اسانه باندې تاسو کولای شئ چې د خپل بیټری بیک ټایم هغه ساعتونه معلوم کړئ چې څو ساعته تاسو ته په خپل کور کې استفاده کولای شئ. دوستانو سټیپ 1 کې به تاسو P = V × R مساوي کیږي د واټ سره د پاور قانون باندې کار کوو دوستانو. او په دویم سټیپ کې دوستانو تاسو امپیر مساوي کیږي P تقسیم په وولټ باندې مساوي کیږي د امپیر سره. دوستانو کله چې تاسو دغه عملیه اجرا کوئ، مثلا زمونږ په کور کې 200 واټه ټوټل زمونږ مصرف دی، موږ بلپونه راډونه او داسې نور برقي وسایل لرو چې زمونږ مصرف 200 واټه دی. دوستانو اول او منګه په کور کې لرو 100 امپیره بیټری. دوستانو اول منګه دغه 200 واټه تقسیمو بیټری ولټ چې دی هغه 12 ولټه دی. په 12 ولټه باندې منګه 200 واټه چې زمونږ مصرف دی پی ساعت دا تقسیمو. دوستانو کله چې منګه 200 واټه په 12 ولټه باندې تقسیم کو نو منګ ته پلاس باندې راځي مساوي کیږي د 14.6 امپیر سره. دوستانو کله چې زمونږ د واټ تقسیم پر وولټ باندې کو موږ ته امپیر پلاس راغې داغه نه روسته دوستانو زمونږ سره د بیټری 100 امپیر ده. نو 100 امپیر دوستانو بیټری مونږه راخلو په دغه 14.6 امپیر باندې تقسیمو. کله چې دوستانو مونږه دغه 100 امپیر بیټری په 14.6 امپیر باندې تقسیم کو مونږ ته 6 ساعتونه پلاس باندې راځي. دوستانو زمونږه کولای شو چې دغه 100 امپیر بیټری څخه 6 ساعته استفاده وکړو. خو دوستانو ستاسو څخه مې یوه غوښتنه ده چې کله مونږه په کور کې لیډ ایسید بیټری لرو نو مونږ به مکمل ډیسچارج کوو، نو لکه مکمل به مونږ دا ډون کوو نه ختمو به نه تر څو چې دا 0 ته ورسیږي. دوستانو د دې لپاره مونږ باید په بیټری کې 10% چارج پریدو، یعنی 80% مونږ دغه ډیسچارج کو او 10% چارج په دې کې پاتې شي. په دغه طریقه باندې مونږ کولای شو دوستانو چې دغه عملیه اجرا کو. کله چې دوستانو مونږه پول دا ډیسچارج کو نو زمونږ بیټری زر د منځ ځي، اګریمنټ زر خرابېږي، سیلونه زر د منځ ځي، نو دغه هغه خپل هغه ټایم ګارنټي ټایم ته نه رسیږي. نو د دې په خاطر دوستانو تاسو به بیا 80% دغه ډیسچارج کوئ او 10% په دې بیټری لیډ ایسید تیزابي بیټری کې به پرېږدئ. دوستانو دغه 80 براوالی دوستانو تاسو به په 100 باندې تقسیم کړئ. کله چې دوستانو منګه 80 په 100 باندې تقسیم کو نو منګ ته پلاس باندې راځي مساوي کیږي 0.9 سره. دوستانو کله چې 0.9 رال نو منګه دغه 6 امپیر لرو نو ضربو به دوستانو 0.9 ضرب 6 مساوي کیږي د 4 ساعتو اب سره. نو دوستانو دغه سي په دغه فارمولې تاسو کولای شئ، مطلب تاسو ساعتونه رال مخ کې چې منګ پول ډیسچارج کوله 6 ساعته او ساعتونه دوستانو 4 ساعت رال نو 4 ساعته تاسو دغه 100 امپیر بیټری نه چې 200 واټه تاسو مصرفي تاسو استفاده کولای شئ. دوستانو په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې د خپل کورونو هغه د بیټرینو محاسبه وکړئ او هغه په خپل اجرا کړئ. دوستانو که غواړئ د برخه تخنیک څخه ځان برخمن کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. باقي مو په الله سپارم، الله تعالی مو کامیاب لره. السلام علیکم.